د ولس ټي وي درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر صاحب فضلرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د یو غزلي شعر سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې موږ سره د دې شعر تر اورېدو تر پایه ملتیا وکړي. د شعر عنوان دی دا چې مې مشران وژني، دا چې مې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دا نن چې داسې کېږي سازشونه د دشمن دي، دا نن چې داسې کېږي سازشونه د دشمن دي. سپین ږیري بوډاګان او دې ځوانانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دښمن راته خور کړی دی د هرې خوا نه جال، دښمن راته خور کړی دی د هرې خوا نه جال. په ضد مې د اسلام مسلمانانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. هیڅ کله قرار نه کینی خوبونه پې حرام دي، هیڅ کله قرار نه کینی خوبونه پې حرام دي. هغه د جنګ بهادرو قهرمانانو له مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو له مې خیر. دا چې مې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. چې ورور مې په ورور وژني د اغیارو دسیسې دي، چې ورور مې په ورور وژني د اغیارو دسیسې دي. سنګر کې چې اوسېږي دې غازیانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. خارج کې به داخل وي وار په وار بم قتلوي، خارج کې به داخل وي وار په وار بم قتلوي. ادیب پروفیسر روشن فکرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دا چې مې کشران وژني، مشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. په هر ګوټ د دنیا یې مسلمان دی نښه کړی، په هر ګوټ د دنیا یې مسلمان دی نښه کړی. کشمیر دی که بوسنیا فلسطینیانو له مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو له مې خیر. دا چې مې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. خارج کې به داخل زما د قتل منصوبې دي، خارج کې به داخل زما د قتل منصوبې دي. ډاکټر او فیلسوف انجینرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دا چې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. په جغ کې چې د روس او امریکې کردار کشي کړي، په جغ کې چې د روس او امریکې کردار کشي کړي، افسوس دی صد افسوس دی دې یارانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دا چې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. په جغ کې چې د روس او امریکې کردار کشي کړي، په جغ کې چې د روس او امریکې کردار کشي کړي، افسوس دی صد افسوس دغه یارانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دا چې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دا نن چې داسې کېږي سازشونه د دښمن دي، سپین ږیري بوډاګان او دې ځوانانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دښمن راته خور کړی دی د هرې خوا نه جال، دښمن راته خور کړی دی د هرې خوا نه جال. خود مې د اسلام مسلمانانو ته مې خیر. هیڅ کله قرار نه کیني خوبونه پې حرام دي، هیڅ کله قرار نه کیني خوبونه پې حرام دي. هغه د جنګ بهادر قهرمانانو ته مې خیر. دا چې مې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. خارج کې په داخل زما د قتل منصوبې دي، خارج کې په داخل زما د قتل منصوبې دي. کشمیر دی که بوسنیا فلسطینیانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. دا چې مشران وژني، کشرانو ته مې خیر، خاونده باقي پاتې افغانانو ته مې خیر. په هر ګوټ د دنیا یې مسلمان دی نښه کړی، کشمیر دی که بوسنیا فلسطینیانو ته مې خیر. خارج کې به داخل زما د قتل منصوبې دي، ډاکټر او فیلسوف انجینرانو ته مې خیر. په جغ کې چې د روس او امریکې کردار کشي کړي، په جغ کې چې د روس او امریکې کردار کشي کړي، افسوس دی صد افسوس دغه یارانو ته مې خیر،
سیاره هر سلوک شو د سرونو په سودا سیاره هر سلوک شو د سرونو په سودا ظالم د ظلم جنګ دی مظلومانو ته د خیر خاوند د باقي پاتې افغانانو ته د خیر دا چې مشران و دي کشرانو ته د خیر خاوند د باقي پاتې افغانانو ته د خیر زموږ دوستانو دا یو شعر کې تاسو ته خدمت وړاندې کړه د دې چې ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ سبب شوي زموږ دوستانو ویلو دي زموږ په وطن د ولس ټي وي د یوټیوب چینل او د ولس غږ راډیو درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا چې تاسو ته مو یو ښکلی شعر په نشر ورسوو او اوس درته د پروګرام په دې شیبو کې تاسو سره په ګډه د شاه ولي استاد او د هغه د ماشوم زوی یوه ښکلې سندره په نشر رسوو راځئ چې دغه سندره په ګډه واورو چې خوارزه در پسې ګرځمه پرېږده چې بیمار در پسې ګرځمه پرېږده چې بیمار در پسې ګرځمه زه چې خوارزه در پسې ګرځمه پرېږده چې بیمار در پسې ګرځمه
چینل او د ولایت رادیو دا چې تاسو ته نو د شاه ولي استاد او د هغه د ماشوم زوی خپلې غږ کې جوړه سندره نشر کړه نورو دوستانو چې موږ د ویلز ټي وي او د ولایت یوټیوب چینل او د ولایت رادیو د لارې څخه د سماجي فرهنګي خپرونې تیارو دې په سبب انشاءالله موږ تاسو ته اسلامي خپرونې اسلامي معلوماتي خپرونې هم د دغې چینل د لارې نشر رسوو په دې کې چې موږ سره د دې خپرونې تر پایه ملتیا وکړي دوستانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شي بیري نو اوس دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل رحمان صاحب پاچا او زما همکاران د بلې خپرونې سره چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو اجازت غواړو دوی او بخښونکي الله مو مل شه